بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین د قدر وړ خورور افغانانو په سلامونه مرحله کوم په ځانګړې توګه اجمل درانی صاحب الله تعالی تاسو او دوستان سره روغ جوړ شئ عزیزه داسې دی چې دغه د درې میاشتو او د شپږ میاشتو د ټي آر سی یا د بلو کارتونو موضوع داسې ده چې په لومړي سر کې دوی داسې یو پالیسي رامخته کړه چې درې میاشتې کارتونه به ورکول بیا چې کله دوی ولیدل چې یعنې هغه درې میاشتې په دې خاطر ورکول چې خلکو ته داسې یو سخت سیستم وښیي چې څوک دلته رانشي یا درخواست ورنه کړي خو کله چې دوی بیا ولیدل چې دوی خپله مشکل کې سره لاس او ګریوان شو خو شاید تقریبا 4,000 درخواستونه په بیکلاګ کې دي یعنې بند پاتې دي نو دوی ته موږ هم مشورې ورکړلې نورو دوستانو هم مشورې ورکړلې فشار مو پرې واچو چې باید دغه کار چې کله ایکسپایر کېږي دغه افغانان یا په مجموع کې ټول مهاجرین ډېر لوی مشکل او بحران سره مخ کېږي کارونه یې پر مخ نه ځي نو بیا الی الحمد دوی فیصله وکړه چې تقریبا نن سبا یو کلن کارتونه ورکوي تقریبا که په اګست کې ته واخلي تر بل اګسټه پورې نوي دوستان سره به تاسو لیدلي وي د یو کال کارتونه ورکوي نو څه خاص وجه نشي کېدلی تشویش مه کوئ ورته د پخوا یې 3 میاشتو دغه بیا 6 میاشتې اوس یې د کلني ورکوي هیڅ فرق نشته دی کوم دا چاته چې یو کلن ورکوي هغه کوم برتري نه لري ټول ته په یوه سترګه لیدل کېږي د ټولو مسلې او مراحل د هغوی د کیسونو د ثبوتونو د اثباتو د شواهدو او ګوتې لري نه لري دغه موضوعات په مخته نیسي نور خاص فرق نه لري الله دې وکړي چې زما پوښتنه تاسو ته رسیږي او تاسو کوشش وکړئ جناب دراني صاحب چې تاسې د نورو دوستانو سره دا موضوعات شریک کړئ نو الله تعالی مو ښاد او بد لره که وبښئ که چېرته مې دغه پوښتنې ته لږ ځنډ ځواب ورکړی وي بعضې مسؤلیتونه او مشکلات او مصروفیتونه ډېر دي نو په دې خاطر نشم کولی چې زر ځوابونه ویمه نو دا سره شریکه کوي هیڅ کوم تشویش خبره نه ده تاسو تشویش مه کوئ او زه خوشبینه یم چې انشاءالله العزیز دا په 3 میاشتو کې یا 6 میاشتو کې دوستانو ته هم دا وایم چې دې ته ډېر زیات مه وعده راکېږئ چې تاسو اوس کارونه پر مخ لاړ شي کارونه دا معنی لري یعنې تاسو ته مثبت ځواب راشي چې سالم اپروف شي یا قبول شي قبولي راشي دا ټول نه غټ زیری او غټ خبر دی تر څو تاسو خپل کارونه پر مخ یوسئ که چېرته هغه د پی پي ایس نمبر او بعض نور او د کارونو د کار کولو اجازه دا راشي خو چې اسناد نه بیا سړی ډېر زیات بیا هم کړېږي نو ځکه چې اکثریت عموماً که چېرته زیات دي او ودونه یې کړي نو بیا کولی چې خپل کورنۍ ته تر زره په یو کال کې دننه درخواست ورکړي مننه ژوندي اوسئ